Hello dear students, hope you to be fine and doing well. Salam tasu ټول درنو زده کوونکو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وئ. So students, today in this video we are going to talk about some important conversation. نو موږ به نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د څو مهمه محاورو په برخه باندې خبرې وکړو. مخکې دې چې موږ درس ته راسو له تاسو څخه هیله کیږي چې زموږ د تیر درسونو ویډیوګانې وګورئ، پلیلیسټ ته لاړ شئ. مونږ په چینل کې الریډي سلور مهم پلیلیسټ لرو چې یو پلیلیسټ د انګلیسي ابتدایي درسونه ده چې هغه د هر چا لپاره ضرور بولم، ځکه کوم کسان چې نوي دي هغوی بیا دغه وګوري. د 4000 لغاتو چې پلیلیسټ لرو، ورسره څنګ کې د ګرامر ټول زمانو او همداشان هم د لیټس ټاک. تر ټولو مهم درس چې د هغه زموږ ستاسو نن دی چې هغه د لیټس ټاک راځي خبرې وکړو. د دغه ویډیو مونږ په تیر درس کې هم یو ویډیو کلیپ کړی و، هغه کسان چې نوي دي کولی شي هغه ویډیو هم در سره وګوري، او دا دغه ویډیو په تعقیب سره دویمه ویډیو ده د محاورې په برخه کې. راځو شروع کوو. What is your name؟ وایي ستاسو نوم څه ده؟ یعنې مونږ نن غواړو د یو چا څخه پوښتنه کوو چې ستا نوم څه ده، د هغه په اړه نور معلومات ترېنه غواړو د یو چا څخه. What is your name؟ ستاسو نوم څه ده؟ او یا هم که چیرې غواړو تاسو سټارټ سپیکینګ کې تیز واخلئ نو تاسو به څه وایئ What's your name؟ بیا د دې لپاره موږ تاسو به د what is دغه آی به راخلو، موږ تاسو شارټ کوو به. شارټ معنا دا لنډوو به، یعنی دغه آی به اپاسټروف کامی په شکل جوړو. دا شانې ګورئ واټس داسې به لیکو، یعنی آی به همیشه موږ تاسو له منځه وړو او د آی په ځای باندې موږ تاسو کامه ورکوو اس. نو what is your name؟ ستاسو نوم څه ده وایي. یا ای پوښتنه کوي چې excuse me what is your name؟ excuse me یعنی معنا دا چې بخښنه غواړم. what is your name؟ ستاسو نوم څه ده؟ کله چې تاسو د یو چا سره مخامخ کیږئ او لومړي ځل لپاره تاسو کولی شئ ترې پوښتنه وکړئ excuse me what is your name؟ بخښنه غواړم ستاسو نوم څه ده؟ هغه ورته وایي چې my name is Amy. my name is Amy. زما نوم امی ده. بیا همدغه امی چې کله وایي چې زما نوم امی ده، پوښتنه ترې what's yours؟ ستا نوم څه ده؟ ګورئ همیشه دپاره تاسو کوشش وکړئ لنډې پوښتنې وکړئ. مثلا کله چې تاسو ته څوک وایي what is your name؟ ستا نوم چې ده ته ورته وایې، یعنې د لومړي ځل لپاره مثلا ته ورسره ګورې، هغه تا نه پوښتنه what is your name؟ ته ورته وایې my name is احمد، نو ته بیرته بیا داسې پوښتنه مه ترې کوه what is your name؟ ګورئ دا یو څه که څه هم مشکل نه لري، خو ولې ستا په سپیکینګ باندې د ضعیفي علامه کېدلی شي. نو که چیرې تاسو څخه څوک پوښتنه کوي what is your name؟ ستا نوم څه ده؟ نو ته که چیرې ورته my name is احمد، بیرته جواب کې ورکوه what's yours؟ یعنې ستاسو نوم څه ده؟ what's yours؟ صحیح شو؟ همداشانته دی ورته what's yours؟ یعنې ستاسو نوم څه ده؟ بیا دی ورته مایکل، زما نوم مایکل ده وایي. بیا ورته وایي you speak English very well. همدغه بي پوښتنه چې ترېنه کوي دی ورته you speak English very well. ته وایي ډېرې ښې په انګلیسي خبرې کوې. you speak English very well. تاسو په انګلیسي ډېرې ښې خبرې کوئ. دی ورته وایي thank you، مننه کوم، یا هم ستاسو څخه نړۍ مننه. بیا ورته وایي do you know what time it is؟ do you know what time it is؟ آیا ما تاسو ته مخکې ویلي چې په انګلیش کې هر کله چې to be verb is am are was were، همداشانته to have verb have has had، همداشانته to be verb do does did په سر د کلمې کې راځي، جملې کې راځي، هغه سوالیه جوړوي. نو که تاسو فکر وکړئ do اول سر ته راغلی، تاسو باید تو حتما پوښتنه سوې do you know what time it is؟ آیا ته پوهېږې چې ساعت څو بجې ده؟ do you know no ویلی سي پوهېدل، داسې کې سایلنټ ده. do you know what time it is؟ آیا پوهېږې چې ساعت څو بجې ده؟ دی ورته sure it's 4:20 p.m. sure it's 4:20 p.m. البته 4:40 دقیقې دي. صحیح شو؟ sure په معنا د هغه سره هم کیلی شي اطمینانا، خو دلته موږ دا sure it's 4:20 p.m. مطمئن شه چې 4:40 دي. بیا پوښتنه ته کوي what did you say؟ تاسو وویل what did you say؟ او ګورئ دلته وګورئ ولې په دې ځای کې what did you say ویل شو، ولې دلته ونه ویل شو what do you say؟ what do you say؟ ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلو چې موږ تاسو یو لرو do، یو لرو does. دا موږ تاسو صرف او صرف کاروو په حال جملو کې، یعنې دا موږ تاسو کاروو په ساده حال زمانو کې. چې یو د ساده حال زمانو فرمول ما تاسو ته ښودلی چې تاسو یې پېژنئ، هغه دا ده چې اول به د فعل اول حالت وي، دویم به دا چې له do does نه کار اخیستل شوی وي. صحیح شو؟ نو دلته تاسو ګورئ له do does نه کار اخیستل شوی نه ده، چې کله نه ده اخیستل شوی دا تیر حال ده. کله چې تیر حال ده نو تاسو باید د دې نه وپېژنئ چې do does دا حال دی او تیر حالت صرف او صرف did ده، او دلته هم ځکه تیر حال ده
زه اوس د کس پوښتنه کړې ساعت څو بجې دی ورته وایي ساعت 4:30 دي نو داسې دا خبره وکړه دا خبره لاړله داسې بیا پوښتنه ترې کوي دا خبره تلل دا په تېر حال کې راتلی شي نو دی بیا ځکه ډېډ ورته وایي نو ته په دې وخت کې کله چې یو څوک یو خبره وکړي د هغه تر منځ یوه ثانیه 2 ثانیې تېرې شي تېر حال ته خبر لاړ شي نو ته نه چې رسې ورته وایي what do you say now what did you say تاسو څه وویل صحیح ده دی ورته وایي what did you say تاسو وویل دی ورته وایي I said it's 4:20 PM ما درته وویل چې ساعت 4:20 دقیقې ده I said it's 4:20 PM ما درته وویل چې ساعت 4:20 ده بیا پوښتنه دی چې بیا ورته thanks مننه بیا ورته you're welcome تاسو ښه راغلاست تاسو ته ښه راغلاست you're welcome تاسو ته ښه راغلاست وایم صحیح شو هغه جملې تاسو ډېر ورته نهایت ضرورت لرئ دلته ما یو څو نور هم لیکلي A او B ده بیا پوښتنه کوي how old are you تاسو څو کلن یې how old are you تاسو څو کلن یې او یا د دې تر څنګ تاسو کولی شئ what is your age تاسو عمر څومره ده نو how old are you تاسو څومره عمر لرئ بیا ورته I'm 24 ته کولی شئ په خپل هغه سره ورته درته زه 40 کلن یم ته کولی شئ ورته I am 36 I'm 12 13 14 15 دا شمار بیا وایي what is your native language ستاسو اصلي ژبه څه ده what is your native language ستاسو اصلي یا مورنۍ ژبه څه ده صحیح ده نیټیو ویلی سي اصلي که تاسو فکر کړی وي وایي زه د پښتو نیټیو سپیکر یم یعنې زه د پښتو ژبې اصلي ویونکی یم نیټیو ویلی سي اصلي what is your native language تاسو اصلي ژبه څه ده درته my native language is پښتو my native language is پښتو زما اصلي ژبه یا مورنۍ ژبه یې پښتو ده بیا یې ورته where do you go where do you go ته چیرې ځې دا که تاسو فکر وکړئ دلته زموږ ستاسو جمله چې ده دا do حال کې ده جمله زموږ ستاسو حال ده تاسو جملې ته وګورئ په جملې کې دلته تاسو already وینئ چې do کارول شوی do does دا په حال جمله کې کارول کېږي بله جمله کې نه کارول کېږي صحیح ده نو where do you go ته چیرې ځې ساده حال جمله ده دی ورته I go to school زه مکتب ته ځم آیا تاسو فکر وکړئ چې دا به کومه جمله وي ما تاسو ته سټرکچر درکړی subject verb 1 دا آیا سبجیکټ سو که نه سو دا آیا verb 1 سو که نه سو اول حالت د فعل او to school کمپلیمنټ سو نو دا حال جمله ده I go to school زه مکتب ته ځم همداشان دا هم حال جمله ده ځکه چې پکې do does did do does څخه یو کومکی فعل راغلی انشاءالله چې مونږ کوم درسونه تاسو ته درکوو تاسو به دی ورته وایي I go to school زه مکتب ته ځم کوم درسونه زه تاسو ته درکوم مثلا مونږ ساده حال زمانه وویل که نه زه چې هر درس تاسو ته درکوم که کومه جمله زه پکې وینم چې دا د حال جمله ده زه به یې تاسو ته په نښه کوم لکه په دې ځای کې چې ما تاسو ته څو جملې ګورې دلته په نښه کړلې صحیح شو you speak English very well دا هم ساده حال جمله ده صحیح ده you speak English very well ځکه دا فعل اول حالت اخیستی همداشانته بله مونږ تاسو لرو do you know دا هم نه ده what did you say دا تیر حال ده حال نه ده دا ګورئ که فکر وکړئ what do you say نه ده what did you say صحیح شو په دې ځای کې ما تاسو ته حال جملې وکړلې کومې دي دا مې درته وښوده where do you go ځکه do پکې راغلی او دا مې درته وښوده چې فعل لومړی حال یا به د فعل لومړی حالت وي یا به do does نه کړی هغه بیا حال جمله کېدلی شي صحیح شو په دې هیله چې څه مو زده کړي وي تاسو څخه هیله کوم که چېرې لومړی ځل چینل ته راغلي حتما چینل زموږ د همکارۍ د تشویق او د لا پرمختګ لپاره سبسکرایب د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ زموږ درسونه لا سمه وکړئ حتما به تاسو یو څه زده کوئ تر بیا چې زه راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې د خدای په امان